لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزت منذ مسلمانان نورونو در ربیع الاول شریف د میاشتې فضائل او برکات تاسو ته وقتاً فوقتاً ذکر کیږي. زمونږ نعتخوانان ملګري هغوی ته د الله تعالی جزای خیر ورکړي. په دغه مناسبت هغوی بهترینه نعتخواني وکړه. رب ذوالجلال دی د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم محبت او اتباع زمونږ د ټولو نصیب کی. ربیع الاول شریف دې ته الله تعالی دغه شرف ورکړی دی چې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف آوری دپاره منتخب کړی ده. رمضان شریف د قرآن شریف د نزول دپاره الله تعالی منتخب که. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. هغې میاشتې ته د رمضان د میاشتې د دې ته د قرآن میاشت ویل کېږي، او ربیع الاول ته د صاحب قرآن میاشت ویل کېږي. هغه د قرآن میاشت او دا د صاحب قرآن میاشت. په رمضان شریف کې د قرآن شریف تلاوت کثرت سره کېږي. دومره ډېر تلاوت کېږي چې د کال نورو میاشتو کې هغومره تلاوت څوک نه کوي. دارنګې په ربیع الاول کې نسبتاً زیات محافل منعقد کېږي. د هغې دا مطلب نی چې د ربیع الاول نه علاوه که چا د ذکر رسول صلی الله علیه وسلم مجلس جوړ کړو د هغه به ثواب نه کېږي. نه دغه ربیع الاول کې چې جوړېږي د هغه مناسبت د وجې نه چې دا عزت الله تعالی دې میاشتې ته ورکړی دی چې د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتلو دپاره منتخب ک. په دغه وجه نسبتاً زیات پروګرامونه جوړیږي په دې میاشت کې. او دا شرافت یو زمانی شرافت یو مکانی شرافت. شرافت المکان بالمکین، یو مکان ته چې شرافت ملاویږي، یو ځای چې معزز کیږي، نو د هغه ځای د هغه اوسیدونکي د وجې نه. شرافت د مکان چې راځي نو د مکین سره راځي. یو عام مکان به خو هلته به یو خاص شخصیت ناسته وکړي، نو هغه عام ځای بیا عام پاتې نشي، هغه خاص شي. نو دې ته شرافت مکانی ویل کېږي. یو شرافت زمانی وي، یو زمانې ته خدای یو فضیلت یو شرافت ورکړي. په وختونو کې به یو وخت عام حسابیږي، لیکن یو خاص واقعه په هغه وخت کې پیښه شي، نو هغه عام وخت بیا عام پاتې نشي، هغه خاص شي. نو چې څنګه شرافت د مکانی، داسې شرافت د زمانې همي. ربیع الاول ته الله تعالی شرافت ورکړي. دې ته الله تعالی عزت ورکړي دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاره منتخب کړي ده. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاره د دې میاشتې انتخاب دي کې چې د الله تعالی کوم حکمتونه دي هغه الله ته معلوم دي. رمضان شریف کې د پیغمبر علیه السلام پیدایش شوی وي، د جمعې په ورځ شوی وي، نو خلکو به وی د رمضان د وجې نه ورته فضیلت حاصل شو.
د جمعې د وجنه ورته فضیلت حاصل شو. الله جل جلاله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته د رمضان نه علاوه یو میاشت ورک چې د دې میاشتې نه پیغمبر علیه السلام ته فضیلت نه دی حاصل، د پیغمبر علیه السلام نه دې میاشتې ته فضیلت حاصل دی. د هغه ورځې د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته فضیلت نه دی حاصل، د پیغمبر علیه السلام د وجې نه دغه ورځې د ګل ته فضیلت حاصل دی. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی الله علیه وسلم. د دربار رسالت شاعر د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وایي زه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف کوم، د هغه مبارک نعتونه ویم، د هغه مبارک مدح ویم، نو په دې مدح او په دې تعریف کې او په دې نعت کې زه هغه نه خشته کوم، هغه خو خشته دی، هغه ته الله تعالی حسن او جمال ورکړي، هغه ته الله تعالی بے اختیار بے مثاله کمالات ورکړي دي. مونږ د هغه مبارک تعریف چې کوو د هغه په ښایست کې مونږ اضافه نشو راوستی، خو مونږ د هغه په ذکر خپل مجلس خشته کوو، مونږ د هغه په تذکره خپله نعتخواني خشته کوو، مونږ د هغه مبارک په خبرو باندې هغه خپل وخت مبارک کوو. وخت یو عام وختي دغه د ماسخوتن وخت که څوک په بیټک کې تیر کړي، څوک په کور کې تیر کړي، یو ورځ عام ورځ د هغې نه جوړه شي. خو که دغه وخت ته راغلی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تذکره دې واورېده، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارک د ژوند حالات دې واورېدل، نو هغه وخت ته د پر بیا عام وخت پاتې نه شو، هغه خاص شو، هغې ته خصوصیت حاصل شو. دغه شاعر د دربار رسالت هغه څنګه نعتونه وایي. حضرت حسان صاحب رضی الله عنه پورا دیوان دی، هغه دیوان حسان ابن ثابت رضی الله عنه، باغی کې هغه مبارک فرمای واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم واحسن منك لم تر قط عيني، او اے الله تعالی رسول استانه زیاد خایست والا، استانه زیاد کمال والا زما سترګو نه دی لیدلی، سترګو نه دی لیدلی. واجمل منك لم تلد النساء، او اے دا الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ستانه زیاد جمال والا، په ښایست او په ښکلا کې ستانه سیوا داړو پیدا شوی نه دی. هیڅ یوې مور داسې څوک نه دی زیږولی چې هغه په حسن او په جمال کې ستانه سیوای. بیا ورته وایي خلقت مبرأ من کل عیب، اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ته پیدا کړی شوی، خلقت ته پیدا کړی شوی، مبرأ مبرأ او منزه او پاک، من کل عیب د هر یو عیب نه، تاکہ هیڅ عیب الله تعالی نه دی پرېښی، هیڅ عیب پتا کې نشته دی. ته خدای داسې پیدا کړی چې د هر قسم عیب نه پاک او منزه او مبرئ، کأنک قد خلقت کما تشاء، لکه چې ته داسې پیدا کړی شوی څنګه چې تا غوښته. یعنی الله جل جلاله ته داسې پیدا کړی لکه چې ستا په خوښه ستا تخلیق کړی، او د هر عیب نه ته الله تعالی پاک پیدا کړی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پول خار سے دور ہے، یہی شم ہے کہ دعا نہیں. الله جل جلاله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته داسې کمالات ورکړي دي، داسې خایس ورته الله تعالی ورکړی دی چې هلته کې د عیب او د نقصان اړو تصور نشي کېدی، د هغې ګمان هم څوک نشي کولی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وی داسې ګل دی چې هغې سره ازغي نشته، ګلونه سره ازغي وي، لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک داسې ګل دی چې ازغي ور سره نشته دی. سپوږمۍ باندې هم داغونه شته دی. ای د رب حبیبه ستا زه څه سره تشبیه ورکم، ګل سره ازغي دي، د سپوږمۍ په مخ داغونه دي. ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم تا ته زه ګل هم نشم ویلی، ځکه چې ګل سره خو ازغي وي او ګل خو ملاوی کېږي، د ګل خوشبویي کمیږي. تا ته زه د سپوږمۍ سره هم تشبیه نشم در کولی،
ځکه چې د سپوږمۍ په رڼا کې هم کمې راځي. اول چې د سپوږمۍ نو ډېره باریکۍ په اوله شپې خو څوک وویني او څوک یې ونه ویني، او په دویمه شپې بیا څوک وویني، بیا د هغې نه غټه شي، هغه نرۍ تار ورو غټېږي زیاتېږي، او چې 14مې شپې ته ورسي نو بدر کامل د هغې نه جوړ شي، او د هغې نه پس بیا ورو ورو په کمېدو شي، او بیا یو شپه دوه شپې داسې راشي چې بالکل غیب وي، او بیا هغه طرف ته بله میاشت راښکاره شي. نو ای د رب حبیبه ستا زه تشبیح د سپوږمۍ سره هم نشم ورکولی. د سپوږمۍ په رڼا کې کمې راځي، د سپوږمۍ په مخ باندې داغونه شته، خو ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ مبارک، ستاسو په کمالاتو کې او ستاسو په هغه ښایست کې کمې نه راځي، ستا په هغه رڼا کې کمې نه راځي، ستا په هغه ښایست او په ښکلا کې کمې نه راځي، هغې ته زوال نشته دی. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها څومره خوش قسمته بیبي ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تربیت هغې کړی دی. هغه حلیمه به هغې ته به خلکو وي چې حلیمې ستا په کور کې دا کم قسم تیل بلیږي، مونږ خو تیل بلو، د شړشمو تیل څوک بلکې څوک د خورو تیل بلی، او چې ډېر مالدار او ډېره رڼا غواړي هغې به د زیتون تیل بلکي، د هغې رڼا به نور هم زیاتی. یا دې زمانه کې یو بلف بلی، څوک راډ بلی، قسم قسم بلفونه، خو دا ستا د کور دا رڼا چې دا د نورو خلکو د رڼاګانو نه زیاته ده. دا ته کوم قسم تیل بلی چې ستاسو د کور رڼا د نورو کورونو د رڼاګانو نه زیاته ده؟ حلیمې به نه خلکو تپوس وکړو. حلیمې سعدیې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل، وی ما چې کله نه دا قریشي ماشوم راوستی دی د مکې مکرمې نه، نو هغه راسې ما بیا په کور کې ډیوه نه ده بله کړې. زما په کور کې چې تاسو ته کومه رڼا ښکاري نو دا د دغې مبارک ماشوم د مخ رڼا ده. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن د ګنډلو ستنې ته ویل کېږي، سوزن گم شدہ ستن د چا نه روکه شوي وي، ملتی ہے تبسم سے تیرے. اے دا اللہ تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو مسکی کېدلو سره روکه شوې ستنم پیدا کیږي. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، که تور ماښام یو تیاری خو چې ستا غرنا ور مخامخ شي نو د تورې شپې نه سپین سبا جوړ شي، د تیارې د شپې هغه تیاره ختمه شي او سپینه رڼا شي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خوله مبارک د هغې هغه خوشبویي هغه به خلکو ځان سره ساتله. په کورونو کې به چې د واده تقریبات جوړېده نو د خلکو به دا کوشش و چې د ټولو نه زیاته قیمتي خوشبویي راوړي. اوس هم د عربو دا عادتي چې قیمتي خوشبو چې د نو هغه یخلي، د زرګونو د لکونو روپو شیشې د عطرو چې دی نو هغه ځان سره ساتي د شوق نه. هغه زمانه کې هم د واده په موقع به خلکو بهترینه خوشبویي را پیدا کول او په هغې به یې فخر کولو چې دې سړي کومه خوشبو لګولې دا ډېره قیمتي ده. د خلکو د خوشبویۍ ساتلو یو طریقه را روانه وه، خو چې کله دنیا ته پته ولګېده، کائناتو کې خلکو ته معلومه شوه چې نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم د هغه د خولې مبارکې چې کومه خوشبویي ده د دنیا یوه خوشبویي د هغې مقابله نشي کولی. خلک به بیا راتله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خوله مبارکه به حاصلوله، امهات المؤمنین سره به رابطه قایموله، شیشې به ورته ورکولې چې بیبي دې کې لږه غونتې خوله ماته د پیغمبر علیه السلام مبارک وساته. یو څو ساس کې د خولې مبارکې د پیغمبر علیه السلام مبارک ماته نصیب شوې، بیا به هغه شیشه خلکو ځان سره ساتله او د هغه کس خوشبویي به د هر چا د خوشبویۍ نه بیا زیاته وه چې چا سبه خوله و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیرے رہ گزر کی ہے. اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت
तेरे राह गुजर की है اے دا اللہ تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ته چې په کومه لاره باندې تیر شي په کومه لاره باندې چې تخپل مبارک قدمونه واخلي او په هغې باندې ته لاړ شي نو هغه لارې کوڅې بیا څنګه عنبر زمین عبیر هوا مشک تر غبار د هغې هغه ماحول بیا چې د مشکو نه او د عنبرو نه زیات خوشبوداري او صحابو به بیا د چا نه تپوس نه کولو چې یاره فلانکیه پیغمبر علیه السلام په دې لاره تللی دی او که نه دی تللی هغې ته به د خوشبو نه پته لګېده چې په دې لاره آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم تیر شوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته داسې خوشبویي الله تعالی ورکړې ونه ورکړې ده اوس هم هغه خوشبویي شته دی یعنې دې دی کې دا عقیده خپلول پکار دي چې مونږ کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله نو دې څه ترجمه ده د الله تعالی نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی داسې خو څوک نه وایي چې رسول او خوشبویي ورته ورکړې ونه ورکړې ده ورته اوس هم هغه خوشبویي موجود ده مدینې منورې کې باقاعده واضحه محسوسیږي هغه خوشبویي او چې د چا نسبت د مدینې منورې سره د روزه اطهر سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دربار رسالت سره چې د چا رابطه مضبوطه وي هغې که د دنیا په هر ګوټ کې وي هغه خوشبویي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته رسي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک عاشقانو سره هم د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي وي دی چې هر چېرته وي د پیغمبر علیه السلام عاشق چې هر چېرته وي نو داسې دی چې دی په مدینه منوره کې دی عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے مدینے میں ہے چې د چا په سینه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عشق دی او محبت دی نو هغه هر چېرته چې دی په مدینه منوره کې دی هغه د مدینې منورې نه لرې نه دی ځکه د هغه په زړه کې د مدینې طیبې یادونه دي دی په تصور کې په مدینه منوره کې ګرځي دی په خپل خیال کې صلات او سلام پیش کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تذکرې ته عاشق خوشحالیږي اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسک ما کررته یتضوع د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې امام شافعی سے بوئی چې ما ته د نعمان صاحب تذکره بیا بیا کوي د امام ابو حنیفه صاحب ذکر راته بیا بیا کوي اولې د هغه دا تذکره چې دا داسې مشک دي چې څومره دا مګل کېږي دومره د هغې خوشبویي زیاتېږي د پیغمبر علیه السلام ذکر چې څومره ډیر کېږي دومره فیوزات او برکات نازلیږي جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے د الله تعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم تذکره چې چرته کیږي د الله تعالی د رحمتونو بارانونه هغه ځای کې وریږي نو عاشق ذکر رسول ته خوشحالیږي او دا د صحابو سنت د پیغمبر علیه السلام تذکره بیانول او د هغه مبارک خبرو ته د هغه تذکرې ته بیا غوږ کېښودل دا د صحابو سنت د پیغمبر علیه السلام مبارک تذکره د چا سنت د رب العالمین رب العالمین د پیغمبر علیہ السلام تذکرہ کړی ده ورفعنا لك ذکرک وتفرمایلی دي والضحى والليل اذا سجى وتفرمایلی دي والليل اذا يغشى وتفرمایلی دي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى وتفرمایلی دي ياسين والقرآن الحكيم وتفرمایلی دي وانك لعلى خلق عظيم وتفرمایلی دي قرآن عظیم الشان ټول په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک الله تعالی نازل کړی دی چې چېرته راشي چې ای خلکو حق گواهی مه پټوئ لا تکتموا الشهاده گواهی مه پټوئ تاسو لا تکتموا الحق ای خلکو حق مه پټوئ نو حق نه څه مراد دی تفسیر جلالین تاسو ګورئ هغه وایي نعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهودیانو به د پیغمبر علیه السلام تعریف پټولو د پیغمبر علیه السلام تذکره الله تعالی په تورات کې کړې ده
په انجیل کې کړی ده. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. دا خلق مومي د پیغمبر علیه السلام تذکره په تورات کې او په انجیل کې هغه تعصب کولو، حسد کولو، بنیتی کوله. نو د پیغمبر علیه السلام ذکر به چې چرته هغه به پټولو، په هغې به یې ګوته کېښوه. حالانکې د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د تشریف راوړو نه مخکې خلکو به د پیغمبر علیه السلام په وسیله د خدای نه سوال کولو، وی به اللهم انصرنا علیهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة. خدای په دغه مخالفو باندې مونږ ته نصرت او غلبه راکړي په وسیلې د هغه مبارک پیغمبر چې د هغه تذکره په تورات کې مونږ مومو. تورات کې چې د چا ذکر دی، د چا بیان دی، د هغه مبارک پیغمبر په خاطر باندې خدای په دغه مخالفو مونږ ته فتح او نصرت راکړي. پیغمبر علیه السلام دنیا ته د تشریف راوړو نه مخکې د هغه په وسیله خلکو سوالونه کول د الله جل جلاله نه. حضرت آدم علیه السلام هغه به دا کلمات وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. او د پیغمبر علیه السلام په وسیله د خدای نه سوال کولو. الله تعالی ته تپوس کوي چې آدم ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څنګه پیژنې چې دا هغه په خاطر زمانه سوال کې. آدم علیه السلام الله تعالی ته وایي چې پروردګاره تا چې زه پیدا کم ما چې وکتل د عرش په برجې باندې بره لیکلیو لا اله الا الله محمد رسول الله. د هغه وخت نه زه پوه شم چې دغه هستی تا ته د هر چا نه زیاته نږدې ده، چې تا د خپل نوم سره د هغه نوم لګولی دی، خپل نوم پسې جوخ دی، د هغه نوم لیکلی دی. نو زه پوه شم چې دغه هستی په دې تمام کائنات کې د هر چا نه تا ته زیاته نږدې ده. نو نن ځکه زه تا نه د هغه په خاطر باندې سوال کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د هغه تذکره الله تعالی کړې ده. پیغمبر علیه السلام مبارک خپله تذکره فرمایلی ده. په منبر باندې مبارک کېناست او وی فرمایل چې الله تعالی مخلوق پیدا کو او زه په هغه خلکو کې په هغه بهترین مخلوق کې راوستم. سپیریان هم خدای پیدا ک، انسانان هم پیدا ک، دواړو کې انسان غوره دی. زه خدای انسانانو کې راوستم. دا انسانان خدای دوه قسمه پیدا ک، څه عرب او څه عجم. الله تعالی په هغه بهترینو کې زه راوستم چې عرب دی. هغه دا عرب چې دی دا مختلفو قبیلو کې تقسیم شو. الله تعالی پکې زه په هغه بهترینه قبیله کې راوستم چې هغه قبیله د قریشو ده. د قریشو دا قبیله الله تعالی په مختلفو خاندانونو کې تقسیم کا. زه په هغه بهترین خاندان د بنی هاشم کې پیدا کړ. پیغمبر علیه السلام مبارک خپل تعریف په خپله فرمایلی دی په منبر باندې. دارنګې حضرت بلال رضی الله عنه باقاعده راوغوښتو، ورته یې ورشه خلکو ته ووایه چې راشئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تاسو ته وصیت کوي. حضرت بلال صاحب لاړو، آواز یې وکړو پیغمبر علیه السلام وغواړي. خلک راجمع شو، بوډاګان او ځوانان او ماشومان، مخلوق راجمع شو. د بلال صاحب په هغه آواز، د هغه په هغه اعلان باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خلکو ته وفرمایل چې زه الله تعالی په ټول مخلوق کې غوره پیدا کړم. پیغمبر علیه السلام مبارک خپل فضیلت په خپله بیان کړی دی او بلال صاحب ته یې ویلي چې خلک راجمع کړه. د ذکر رسول دپاره خلک راجمع کول ثابت شو که ثابت نشو؟ چې خلکو ته بیګا ته میلاد شریف دی راځئ به، او یو سړی وایي چې دا کوم کتاب کې دي، وایي ته کتاب وګوره نو تا ته پته ولګي. دغه روایت د کتاب نه دی چې بلال صاحب ته وی خلک راجمع کړه. دغه روایت د کتاب نه دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه الله تعالی په بهترینو خلکو کې پیدا کړم، په ټولو کې چې بهترینه قبیله ده او بهترین خاندان دی، په هغې کې الله تعالی زه رالیږلم. دا د کتاب خبره نه ده. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله عنه زوی دی، د پیغمبر علیه السلام مبارک نوسی. هغه خپل ماما د خدیجی بی بی زوی هند ابن ابي حاله رضی الله عنه، هغه ته وی ماته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خبرې وکړه. حضرت حسن صاحب خپل پیغمبر علیه السلام لیدلی، خو دغه هند ابن ابي حاله چې
د شوق بداو چې د پیغمبر علیه السلام خبرې کوي، داغه تذکره کوي، داغه حالات خلکو ته بیانوي. بیان د ذکر رسول دا داغه شوق او دا داغه عادت او ډیر بهترین طریقه باندې به حالات د پیغمبر علیه السلام بیانول. نو حضرت حسن سی بوی زما بدا اشتیاق و زما بدا شوق چې زه د خپل نیکه مبارک حالات وورم. نو ما خپل ماما ته وی چې ما ته زما د نیکه مبارک حالات بیان کا، ځکه ماما مشر او خورای کشر دی. نو هغه باغه حالات بیانول پیغمبر علیه السلام مبارک به څنګه ژوند تیر کړو. هند ابن ابي حاله باغه بیان ک او حضرت حسن رضی الله عنه به تغوګه خو. نن چې څوک د پیغمبر علیه السلام حالات بیانوي نو گویا دې دغه صحابي په سنت باندې عمل کوي. د هند ابن ابي حاله چې هغه به حالات د پیغمبر علیه السلام په ډېر شوق باندې بیانول، او که تاسو ورته غوږ کېدئ نو تاسو د حضرت حسن رضی الله عنه په سنت باندې عمل کوئ چې حسن صاحب به وی چې ما ته حالات زما د نیکه مبارک بیان ک. نو هند ابن ابي حاله به ډېر شوق سره ډېر په مینه باندې د پیغمبر علیه السلام حالات بیانول، او حضرت حسن صاحب به دا غوښته چې ما ته څوک زما د نیکه مبارک حالات بیان کړي او زه ورته غوږ کېدم. نو مونږ الحمدلله د صحابو په سنت باندې عمل کوو. یو صحابي به بیان کولو او نور صحابه به ورته ناستو، هغوی به هغه حالات د پیغمبر علیه السلام اورېده. ذکر رسول د صحابو هم ثابت شو، بیان هم صحابو کړی دی او اوریدونکي هم صحابه دي. خارجه ابن زید ابن ثابت رضی الله عنه هغه وایي چې خلک رالل او زید ابن ثابت ته وی چې مونږ ته د پیغمبر علیه السلام حالات بیان که. هغه خلک چې اکثر تابعینو هغه چې د ته وی نو زید ابن ثابت صاحب وی چې زه به تاسو ته پیغمبر علیه السلام کم حالات بیانوم، او بیا ورته راشروع شو حالات ورته بیان که. دین پته ولګېده چې تابعین به تله صحابه پسې چې مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات بیان که. تا پیغمبر علیه السلام مبارک لیدلی دی، د هغه مبارک تذکره مونږ ته وکړه. نو صحابه به شروع شو او د پیغمبر علیه السلام حالات به بیان که او هغوی به ورته غوږ ایښی. نن که یو سړی وایي چې ما ته د پیغمبر علیه السلام حالات بیان کوي، یا زه جومات ته زیارت شریف ته ځم، هلته میلاد شریف دی، د پیغمبر علیه السلام حالات به واورم، نو گویا د عمل کو د تابعی په عمل باندې، د عمل کو د صحابي په عمل باندې، او د عمل کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې، او د عمل کو د رب العالمین په سنت باندې چې رب العالمین ذکر کړی د پیغمبر علیه السلام ورفعنا لك ذکرک، او مونږ پورته کړی دی ستا دپاره ستا ذکر چې خدای پورته کړی څوک ښکته کولی شي. د پیغمبر علیه السلام تذکره الله تعالی پورته کړې ده، د هغه چرچه چا کړې ده؟ الله تعالی کړې ده. څنګه پورته کړې؟ د پیغمبر علیه السلام ذکر الله جل جلاله څنګه پورته کړې؟ د خپل نوم سره د هغه نوم لګولی دی، نوم پسې د هغه مبارک نوم چې دی نو هغه لګېدلی دی. لا اله الا الله پسې سمدستي محمد رسول الله راځي صلی الله علیه وسلم. د هغه مبارک آوازه، د هغه مبارک غچرچا هغه الله جل جلاله پورته کړې ده. نو د پیغمبر علیه السلام ذکر چې څوک کوي، د هغه مبارک تذکره کوي، نو دی په ورفعنا لک ذکرک باندې د هغې په رڼا کې دی د پیغمبر علیه السلام تذکره کوي. او په دنیا کې چې څوک د عالمانو تذکره کوي، د عالمانو په نوم باندې جلسې جوړوي، کانفرنسونه چې ورته وایي نو بیا جایز دی، وایي میلاد شریف وایي بیا ناجیزه دی. داسې عجیبه پوهه ده، الله دې ورته عقل ورکړي. که وایي چې کانفرنس دی نو بیا خیر دی، که اشتهار چاپ کې، پوسټر چاپ کوه، دعوتنامې لیږه، کارډونه لیږه او جلسې کوه، پروګرامونه کوه، هغه توحید هم دی او هغه سنت هم دی. او که وایي چې میلاد شریف دی نو بیا وایي دا خو صحابو نه دی کړی، دا کانفرنس یې کړی دی. د کانفرنس دا ټکې د صحابو په زمانه کې و، د تابعینو په زمانه کې و. دا معلومیږي دا چې د انګریزي ډېره خوښه ده چې کانفرنس ورته وایي نو بیا خیر دی، که میلاد شریف دی ورته ووایي نو بیا ناجیزه شو. ځینې خلک وایي سیرت ورته وایه خو میلاد ورته مه وایه. سیرت د ژوند حالاتو ته ویل کېږي. نو ډېر خلک بیا د اعتراض نه د بچ کېدو
لږ غونتې عقل نه سړی کار واخلي. سیرت چې دی د ژوند حالاتو ته ویل کېږي. صورت چې دی نو هغه بدن ته ویل کېږي. ظاهري خد و خال، مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام، د هغه مبارک اندامونه، د هغه مبارک هغه اعضا مبارک، دا صورت دی. او د هغه اخلاق او عادات او د ژوند هغه طریقې دا سیرت دی. نو د پیغمبر علیه السلام صورت هم بې مثاله دی او سیرت هم بې مثاله دی. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فوقیت ورکړی دی. هغه مبارک ته الله تعالی برتری ورکړی ده په نبیینو باندې، په خلق او په خلق. په صورت کې الله تعالی بې مثاله پیدا کړي او په سیرت کې الله تعالی بې مثاله پیدا کړي دی. منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقسم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په محاسنو کې، په کمالاتو کې، په خایس کې، په ښکلا کې د شریک نه منزه او مبرح دی. د پیغمبر علیه السلام شریک څوک نشته په خایس او په ښکلا کې، په صورت او په سیرت کې. خو د سیرت بیان چې کېږي ډېره ښه خبره ده چې د سیرت بیان دی وشي، خو سوال دا دی چې پیدایش مخکې دی او که سیرت مخکې دی، میلاد مخکې دی او که سیرت مخکې دی. اول هغه مبارک دنیا ته تشریف راوړو نه د ژوند نقشه خلکو ته وښودله، او که نه اول د ژوند نقشه خلکو ته پیش کړه، وروسته پیدایش وشو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پیدا شو. پیغمبر علیه السلام مبارک الله تعالی دنیا ته راولېږلو. دا پیدایش چې دی دې ته میلاد ویل کېږي. او د هغه مبارک د ژوند حالات، معجزات او کمالات، عادات او اخلاق، خصائل او فضائل، دا ټول د سیرت سره تعلق ساتي. نو سیرت مخکې شو که میلاد مخکې شو؟ پیدایش مخکې وشو، د ژوند نقشه چې ده نو هغه موږ ته میلاو شوه. او که یو سړی وایي د ژوند نقشه بیانوه خو د پیدایش نوم به نه اخلي، نو دا خبره عقل اخلي؟ دا په عقل کې راځي چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش خبره مه کوه او د ژوند حالات بیان که؟ نه، د سر نه خبره را شروع که، د هغه مبارک تشریف آوري دنیا ته هغه بیان که. د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتګ نه مخکې چې کوم حالات و هغه نقشه بیان که، او بیا د هغه مبارک راتګ سره چې کوم انقلاب راغلی دی، مخکې خلک څنګه و وروستو څنګه شو هغه بیان که. بیا د هغه مبارک هغه اعلان نبوت، بیا د هغه مبارک هغه معجزات او کمالات، د هغه مبارک عبادت، د هغه مبارک خلکو سره ژوند تیرول، هغه اخلاق، عادات، هغه ټول بیا وروستو بیانېږي. نو چې میلاد ونه منې، پیدایش د پیغمبر علیه السلام ونه منې، سیرت به د کوم ځای نه ته ثابت دی؟ د سیرت بیان به ته د کوم ځای نه کې؟ نو اول میلاد شو او وروستو بیا سیرت. پیدایش مخکې دی او د ژوند نقشه هغه وروستو بیا خلکو ته ښودلې شوې ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک میلاد متعلق محافل دا ډېر لوی سعادت. د سیرت په باره کې جلسه جوړېدل دا هم ښه خبره ده، ډېره لویه خبره ده. خو دې میلاد شریف ته چې میلاد شریف وایي، د هغې دا مطلب نی چې صرف د پیغمبر علیه السلام د پیدایش بیان دی وشي او د ژوند حالات یې څوک نه بیانوي، سیرت دې نه بیانوي. دا مقصد نه دی. دا میلاد شریف چې وایي ورته دا وایي ذکر رسول ته، ذکر رسول صلی الله علیه وسلم. بس د پیغمبر علیه السلام تذکره دی وی، بس دې ته میلاد شریف وایي. که د پیغمبر علیه السلام جهادونه ذکر کې، که هغې کې د پیغمبر علیه السلام د صحابه حالات بیانوي، که د صحابه هغه تکلیفونه ذکر کې، قرآن شریف چې الله تعالی نازل کړی دی هغه پکې بیانوي، د پیغمبر علیه السلام هجرت بیانوي، د هغه مبارک هغه تکلیفونه هغه بیانوي. دا ټول چې دی نو دې ته بیا میلاد شریف ویل کېږي. ولې ورته میلاد شریف وایي؟ میلاد شریف خو پیدایش ته وایي، او غزوات او هغه سفر او هغه هجرتونه هغې ته هم ته میلاد شریف وایي. هغې ته ځکه میلاد شریف وایو چې دا ټول په هغې کې راځي. دې ته وایي تسمیة الکل باسم الجز. د کل نوم په جز باندې کېښودی شي، د کل نوم په یو جز باندې کېښودی شي. او که په کل او په جز نه پوهېږئ نو پښتو کې درته یو آسان مثال درکړم. چای چې تاسو پخوئ، چای، نو په چایو کې
سسوي چینیم پکې اچي یا پکې ګوړه واچي او څوک دې پکې دواړه واچي اوبه به پی به او پتې به څو څیزونه شو ګوړه یا چې یا دواړه او اوبه او پی او په هغې کې بیا پتې هم واچولې دا پتې د پیو نه هم کمې وي او د چینو نه هم کمې وي او د اوبو نه هم کمې وي یو چمچ دو چمچ پتې خلک اچوي که نه او چینی زیات اچوي او پی د هغې نه زیاتي او اوبه د هغې نه هم زیاتي او بیا هم ورته چی وایي دا څوک وایي چې مونږه چینی اوبه پی او چی پخه که داسې خو څوک نه وایي دومره اوږده خبره خو څوک نه کوي خو دا وایي چې چی مو پخه که نو په دې کې دا اوبه نی پخ کړي دا پی پکې نی پاخه کړي دا چینی پکې نی پاخه شوي چې دی وایي چی مو پخه که یوازې چی خو نی پخ کړي چینی هم پکې پاخه شي اوبه هم پکې پخې شي او پی پکې هم پاخه شي خو دې دا نه وایي چې مونږ چینی اوبه پی او پتې پخې کې داسې څوک نه وایي خلک وایي مونږ چی پخه که نو هغه کل چې هغه څلور واړه څیزونه چې وو اکل هغه په یو جز باندې یاد شو دا هغه کل جز چې نو هغه څه شی پتې وي دا پتې د هغه کل د هغه څلورو یو جز و یو حصه وه د هغه حصه مونږ ذکر که هغه نور مو ذکر نه که چې مو وسکله چې مو پخه که دا څوک نه وایي چې اوبه چیني پی او پتې مې وسکلې داسې خو څوک نه وایي خو بس وایي چې مې وسکله نو دې ته وایي تسمیة الکل باسم الجز اوس په تسمیة الکل باسم الجز باندې پوه شوي تاسو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره چې کیږي هغې ته خلک وایي میلاد شریف دا د هغه کل چې هغې کې معجزات هم راځي په هغې کې جهادونه راځي په هغې کې هجرت راځي په هغې کې د صحابو تذکره راځي د ژوند ټول حالات پکې راځي هغه هر څه ته کل ویلې کیږي او د میلاد شریف ته جز ویلې کیږي خو د هغه ټول کل نوم چې دی نو میلاد کېښودی شو د کل نوم په جز باندې کېښودی شو نو دا څه غلط کار شو څه ناروا کار شو سورت بقره ته موږ سورت بقره وایو بقره څه ته وایي غوا ته وایي د سورت بقرې څه مطلب دی دې کې د غواګانو قسمونه ورکړي دي دې کې د غوا د پیو حالات ذکر شوي دي چې غوا چې ده نو دا کم قسم پکار ده او څومره پی کوي او څومره قیمتي پکار ده قسمونه د هغې چې دی خو نه دي ذکر شوي بس یو کیسه د بقرې پکې ذکر ده تقریبا 2.5 سپارې صورت دی نو یوازې د غوا بیان خو پکې نه دی په صورت بقره کې اول خو د قرآن شریف بیان دی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین چې مونږ وایو دا کتاب هغه کتاب دی چې په دې کې شک نشته او دا لارښود دی رهبر او رهنما دی د متقیانو دپاره الذین یؤمنون بالغیب دا هغه خلق دی مؤمنان متقیان چې د ایمان لري په غیب باندې ویقیمون الصلاة او لمونځ قایموي دا ټول تفصیل چې را شروع کو او یو سړی پکې آواز ورکړي چې استاد تا چې وایي چې زه بقره وایم دا خو پکې تا د کتاب ذکر را شروع کو تا خو زه بقره وایم بقره خو غوا ته وایي دا خو تا د کتاب نه شروع وکړه او اوس پکې د مانځه والا خبره راله او د آخرت خبرې پکې رالې اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون او وروسته بیا د کافرانو ذکر دی او ورپسې بیا د منافقانو ذکر دی د غوا هغه کیسه خو پکې چېرته وروسته بیا راغلې ده نو دې به څه وایي چې دې صورت ته مونږ د بقره نه به وایو دې نه پس نه دغې ته م وایي تسمیة الکل باسم الجز چې دا ټول صورت چې دی دا صرف د غوا په بیان باندې مشتمل نه دی په دې صورت کې احکام دي په دې کې د موز بیان دی د روژې بیان دی د زکات بیان دی د حج بیان دی د جهاد بیان دی د هجرت بیان دی د نکاح بیان دی د طلاق بیان دی د میراث بیان دی د گواهی بیان دی پکې دې کې د آخرت بیان د جنت او د دوزخ بیان دی د فرشتو بیان دی دا خو ډېر لوی صورت دی او بیا هم ورته صورت بقره ویل کېږي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر چې کیږي د هغه مبارک تذکره چې کیږي بس دغه ته میلاد شریف ویل کیږي نو میلاد شریف جایز دی که ناجیز کار دی د پیغمبر علیه السلام مبارک تذکره کول د هغه مبارک خبرې کول دا ښه کار دی او که دا بد کار دی چې الله تعالی کړی دی پیغمبر علیه السلام په خپل حالات ذکر کړي دي صحابه ذکر کړي دي تابعین ذکر کړي دي او چې دې زمانه کې څوک وایي چې ښه نه دی نو بس هغه بد نصیبه به ورته نه وایو نو څه به ورته وایو دې علماو چې دا هر څه ذکر کړي
او یو بل پسې داسې ذکر کړي او ښه آسان کړي دي. دا خدای پاک دی پویول چې وروسته به داسې خلک راځي چې انکار به دې کوي. نو تاسو خپل حق چې دی نو هغه ادا کوئ او صحیح طریقې سره دا ټول را نقل کوئ چې سبا څوک انکار کوي چې د هغه انکار چې دی په هغې کې څه وزن ني. یو آسان غوندې مثال چې خدای چا سره مددي د الله تعالی ورسره مددي د وخت نه مخکې د هغې د هغه قلم نه د هغې د هغه ژبې نه داسې خبرې وځي چې وروسته وخت کې هغه پوره دلیل او سند د منونکو دپاره. نو که څوک انکار کوي نو هسې ځان په هغه خپل بدبختو کې به ځان راولي. د ثابت شي نه چې انکار څوک کوي. نو دا تذکرې د صحابو د تابعینو پیغمبر علیه السلام په خپله چې دا هر څه ثابت دي او بیا هم یو سړی وایي چې دا کوم کتاب کې دی. نو دې مطلب دا شو چې دې خپل جهل ښکاره کوي چې زه نیم خبر. یو سړی وایي چې د پیغمبر علیه السلام نوم سره دا یا حرف چې دی نو دا لګول نه دي پکار، ځکه چې دا یا ټکي چې دی نو دا د حاضر سره لګي، دا د قریب سره وی لګي. او پیغمبر علیه السلام خو زمونږ نه لرې دی، بعید دی هغه زمونږ نه. مونږ پیر سبا کې او هغه مدینه منوره کې دی. نو مونږ چې د هغه نوم اخلو نو یا به ورسره نه وایو. ځینې خلک داسې وایي. نو مونږ ورته وایو چې مخکې نه کتابونو دا خبرې ذکر کړي دي. اوس که تاسو له کتاب نه ښکاري یا په کتاب نه پوهېږئ نو دا بېله خبره ده. کتابونه لیکلي په هغې کې یو آسان کتاب دی، د نحوې ابتدایي کتاب نحمیر والا لیکلی دی وی یا عام است. دا یا حرف چې دی دا عام دی، د قریب او د بعید دواړو دپاره راځي، د نږدې او د لرې دواړو دپاره راځي. دا یا ټکې دا چا ویلی دی؟ نحمیر مناسب ویلی دی، په نحمیر کې لیکلی دی. مونږ ته خو دلیل میلاو شو چې یا حرف چې دی نو دا د لرې دپاره هم استعمالولی شي او د نږدې دپاره هم استعمالولی شي. که یو سړی وایي چې پیغمبر علیه السلام مونږ ته نږدې دی هم یا لیکلی شي د هغه نوم سره. که یو سړی وایي چې هغه زمونږ نه لرې دی نو هم لیکلی شي، ځکه چې نحمیر والا خو خبره خلاصه که چې یا حرف چې دی دا عام دی، د قریب او د بعید، د نږدې او د لرې دواړو دپاره استعمالیږي. نو اوس یې خبره خلاصه که، ځکه چې که یو ځای ذکر کړی وی نو منکر به بیا څه وی؟ وی دا قریب دپاره راځي، د بعید دپاره نه راځي. که هغه وی چې بعید دپاره دی کتاب والا ویلي نو ده به وی بعید دپاره دی خو د قریب دپاره نه دی. نو کتاب والا ته پته وه چې داسې خلک به راځي، نو هغه ولیکل چې قریب بعید دواړو دپاره راځي. نو د دی هغه مول کونډې چې د خبرې هغه ورته وویستو. داسې مثال په عامه معاشره کې وی یو منطقي سړی خبرو کې ډېر تکړی منطقي و مسافر شو، جومات کې ناست د چا پیړه خفه شو چې یاره دا خو مسافر دی، د روټۍ غم یې پکار دی، روټۍ ورته راوړه چې دا مسافر دی ډوډۍ به وخوري زموږ به ثواب وشي. په دې کې چېرته بل یو مسافر جومات ته رادن نه شو او د قسمت نه ورته وی که د بدقسمتۍ نه ورته وی هغه هم منطقي و، او دا چې کوم مخکې نه ناستو مېلمه نو دا هم منطقي و، په منطق کې ښه ماهر و. اوس دا یو منطقي چې دی دته خو د یو کس روټۍ چې ده نو هغه ورته راغله او هغه سړی چې دی نو هغه لاړو، واپس لاړو. دې ځان سره سوچ کوي چېرې دا خو د یو کس روټۍ نو ویله زه به پرې مور شم، او که دې مېلمه ته صد کوم او دې م راغله را سره کېناستو نو بیا خو پرې زه نه مړېږم. نو دی وی او دی خو منطقي دی، نو دی وی راشه د خپل منطق څه طریقه باندې استعمال که چې دا ډوډۍ یوازې وخورم او دله پکې ست ونه کړم. داسې طریقې سره ورته ست وکړه چې ستم وشي او ارام نه شي، زه م ملامته نه شم او دی م راپانیسي روټۍ ته را سره کېنني. خپل منطق نه کار اخیستل پکار دی. نو که ورته وایي چې مېلمه راشه روټۍ وخوره هغه وایي ښه بسم الله او راشي کیني ورسره، نو بیا خو د مطلب نه پوره کېږي. نو دی وایي داسې ست پکار دی چې راپانیسي. نو وایي مېلمه روټۍ به خورې؟ نو وایي که دی وایي چې خورم نو بیا به ورته څه بهانه وکړم، که وایي چې نه خورم نو بیا خو ډېره ښه ده. مېلمه روټۍ به خورې؟ نو هغه ورته وایي دا روټۍ څنګه ده؟ هغه هم منطقي دی که نه، خبرو کې خو هغه هم له ده نه دی. او دا روټۍ څنګه ده؟
نو اوس دی بیا خپل طرف ته متوجه شو چې څنګه جواب ورک دی خو روټه څنګه ده نو که زه وایم چې ګرمه ده نو دی وایي ګرمه مې خوښه یو څو نړۍ به والم او که زه وایم چې سړی نو دی وایي چې سړی سره مې ډېر طبیعت لګي دا سړه چې دا مې خوښه نو اوس دله نه دا ویلی شي چې ګرمه ده او نه دا ویلی شي چې یخه ده سړه ده او هغوی دا روټۍ څنګه ده نو دی وله وایي نه سړه ده او نه توده ده نه سړه ده او نه توده ده مطلب دا چې دی راپانیسي نو هغه راپاسېد ورته وایي دا خو بیا ډېره ښه ده دا خو ډېره ښه ده چې سړم نه ده او تودم نه ده دا خو نه د خوړو قابله ده بیا نو هغه دی خبره مې دې ځای پورې وکړه چې د هغه دواړه خبرې رد کړې که ورته سړه وی نو هم یې در سره خورم او که ګرمه ورته وی نو هم یې در سره خورم نو نحمیر ملا صاحب تم خدای پاک ښودلي وو چې که مونږ وایو چې دا یا نږدو سره لګوئ نو دی به وایي چې وګوره نږدو سره لګي خو لرې سره نه لګي که مونږ وایو چې لرې سره یې لګوئ نو دی به وایي چې لرې سره لګول ښه دي خو نږدو سره ښه نه دي نو هغه ولیکلي وایي د لرې او د نږدو دواړو دپاره لګي قریب او بعید دواړو دپاره راځي اوس که څوک وایي چې پیغمبر علیه السلام زمونږ نه لرې دی نو ام یا استعمالولی شي او که څوک وایي چې مونږ ته نږدې دی ام یا پکار دی چې ورسره استعمال شي ځکه د قریب او د بعیده دواړو دپاره یا حرف چې دی نو دا پکار دی چې ورسره راشي نو الله جل جلاله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم شان پورته کړی دی دا څوک ښکته کولی نشي او که څوک د دې د ښکته کولو کوشش کوي هغه په خپله ښکته کېږي او په خپله ښکته کېږي د قرآن شریف د حفاظه ذمه الله تعالی اخیستې ده د زور نه څوک زیر نشي جوړولی د زیر نه څوک زور نشي جوړولی زیر یې څوک زبر کولی نشي او زبر یې څوک زیر کولی نشي او چې څوک دا کوشش کوي هغه به زیر و زبر کېږي چې څوک د زبر نه زیر جوړوي یا د زیر نه څوک زبر جوړولو کوشش کوي نو د زیر نه زبر نشي جوړولی او د زبر نه زیر نشي جوړولی هغه کس به په خپله زیر و زبر شي او قرآن شریف به همغه شانتې محفوظ وي د پیغمبر علیه السلام په شان کې چې څوک بېادبي کوي د هغه مبارک په شان کې چې څوک ګستاخي کوي هغه به څه وکړي خپل ځان به غرق او تباه کړي الله تعالی دې موږ د بېادبو نه وساتي الله جل جلاله دې زمونږ کامل ادب د شریعت او د اسلام او د دین نصیب کی د پیغمبر علیہ السلام مبارک کامل محبت دی الله تعالی زمونږ نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك یا الله زموږ د ټولو خپل رضا نصیب کړي د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت او اتباع مو نصیب کړي خدایا صحیح اعمال او صحیح عقاید زموږ نصیب کړي د بدو اعمالو او د بدو عقیدو نه موږ وساتي یا الله د خپل دوستانو مینه زموږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هغه مبارکو تعلیماتو باندې موږ ته پوهه او عمل نصیب کړي یا الله د صحابه کرام هغه عشق او محبت زموږ نصیب کړي یا الله د خپل دوستانو مینه او د هغې هغه تابعداري زموږ نصیب کړي خدای زموږ د تمامو مشرانو قبرونو باندې لا متناهي انوارات او برکات نازل کړي خدای د هغې هغه فیوزات نورم زیات کړي یا الله ټول حاضرین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په عشق او محبت باندې معموره کړي یا الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک محبت زموږ د ټولو نصیب کړي د دې حاضرینو چې څه حاجات دي شرعي خدای په خپل فضل باندې هغه شرعي حاجتونه پوره کړي یا الله د ټولو مشکلات آسان کړي یا الله د حرمینو شریفینو زیارت زموږ بار بار د ډېر ادب سره نصیب کړي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارک لاسو به د حوض کوثر زموږ نصیب کړي د هغه مبارک جنډې لواء الحمد لاندې موږ ټول د خپلو مشرانو کشرانو دوستانو عزیزانو سره راجمع کړي او په وخت د ځنکدن کې زموږ د ټولو دا مبارکه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله